روژاتي انسان لپاره به دوی خوشحالي، یو خوشحالي خو د روژه مات په وخت کې وي، هسې انسان روژه مات خوشحالي. او دویمه خوشحالي په حدیث شریف کې ذکر دی چې د الله رب العزت سره د ملاقات په وخت کې وي. د روژهدار د خولې بوی چې د معدې د تشوالي د وجې د انسان په خوله کې پیدا کېږي، دا د الله په نیز باندې د مشکو د انبرو نه زیات خوښ دی، زیات قدر ورته لري، زیات ارزښت الله رب العزت لري. دوه اعمال داسې دي چې دا به د بنده شفاعت په ورځ د آخرت کوي، یو روژه او بل قرآن. همدغه قرآن د روژې په میاشت کې نازل شوی دی. له دې وجې الله رب العزت په خپل سپېڅلي کلام کې فرمایي که د روژې میاشت کې تاسو موجود واست نو روژه به نیسئ، روژه در باندې فرض ده. روژې په میاشت کې په هر شپه کې جبرائیل امین علیه السلام به راتلی، نبی علیه السلام ته به د قرآن دور کوي، لکه څنګه چې دا میاشت د روژه فرض ده، همدغه رنګ د تلاوت میاشت ده، همدغه رنګ د قرآن کریم د ویلو میاشت ده. څومره کتابونه چې نازل شوي دي، اګه د قرآن عظیم شان نه راواخله، تورات، انجیل، زبور او مخکینی صحیفې ټولې په روژه کې نازل شوي دي. د اسلام اول لوی ستر جنگ هم په روژه کې شوی دی چې بدر په نامه دی. کله چې انسان روژه د الله د رضا لپاره ونیسي، روژه الله رب العزت یې مخکینی ټول ګناهونه ورته وبخښي، او د روژاتي انسان دعا نه رد کېږي، ټول ګناهونه یې الله پاک ورته وبخښي. الله رب العزت وایي حدیث قدسی دی، روژه زما لپاره ده، د هرې نیکۍ اجر د یو نه واخله تر لسو، لسو نه واخله تر 200 پورې دی، لیکن روژه د دې قانون نه مستثنا ده. د روژې اجر الله وایي زه بې حسابه بې کتاب ورکوم، د دې دومره لوی اجر دی. روژه دا په ټولو قومونو الله پاک فرض کړی و، آدم علیه السلام نه راواخله د نبي علیه السلام بارک وري. دغه په میاشت کې د 14، 15، 16 روژې چې مستحب دي نیولې زموږ ستاسو د نبي علیه السلام د امت لپاره، دا روژې د آدم علیه السلام روژې دي، د نوح علیه السلام روژې ټول کال ولې د امت هغه سرکش امت ټول کال، او د داود علیه السلام یو ورځ روژه و یو ورځ نه، د موسی علیه السلام د 40 ورځې روژه و، 40 ورځې. هر امت باندې الله رب العزت روژه فرض کړی. الله پاک په عیسایانو باندې یو میاشت روژه فرض کړی و، خو دې خلکو په روژه کې لاس ووهي، روژه د یوې میاشتې څخه واخیستله د 50 نه د 2 میاشتو پورې ورسول. دی به چې باچا ناجوړه سو، لس به نورې پورې زیاتې کړلې، بیا چې به کله ګرمي راغله، ګرمي څه به یې دغه د ژمي ته واړول، او به یې ویل چې بس لس به نورې ونیسو، د دې یوې میاشتې 2 میاشتو ته واړول، او دارنګه لاس یې د الله په احکامو کې وایي. له دې وجې عزیزانو په دې امت یوه میاشت د اسلام په ارکانو فرایضو کې یو رکن او فرض دی چې انسان به یوه میاشت روژه نیسي، چې انسان یې وس او طاقت لري نه به خوري. هغه څوک چې یوه روژه قصدن وخوري چې بیا ټول عمر روژې ونیسي نه یې سي بدله ور پوره کولی، هغه ثواب نسي ترلاسه کولی. اما که یو سړی ناجوړ یو عذر لري، هغه بېله مسله ده. مسافري کې انسان روژه نسي نیولی، بالکل ورته جایز ده چې ویې خوري، بیا به یې قضا راوړي. نو که یې نیولی سو لکه زموږ ته اوس د اسانۍ مسافرۍ دي، بالکل یې نیول جایز دي، ورته مشکل نشته. وایي کله چې دا کال مکمل دا ښایسته کېږي حتی د روژې در میاشتې پورې، د روژې په میاشته کې الله پاک د جنت دروازې خلاص کړي او د جهنم دا بندې کړي، الله سرکشه شیطانان وتړي. د جنت یوه هوا وچلیږي په جنت کې د عرش نه لاندې، چې د کله د روژې اول تاریخ وي، نو د عرش د لاندې یوه هوا وچلیږي چې د جنت په پاڼو په حورو باندې ورسي. نو هغوی وایي چې ای زموږ ربه څونه ښایسته هوا ده، څونه خوشبوداره ده، ته د خپلو بندګانو څخه زموږ دپاره خاوندان جوړ کړه چې هغه زموږ دپاره د سترګو د ایښېدو سبب شي، او موږ د هغه دپاره سترګو ایښېدو سبب وګرځو. دا حدیث شریف دی.
هغه حورې داسې حورې دي چې ښایسته د هر عیب پاکي پر خپلو خاوندانو عاشقي او د غټو سترګو خاوندان داسې ښایسته داسې خوشبوداره که د هغو پټه پر اسمان باندې راکش سي د اسمانه څه دا مکمل دنیا به د هغو د خوشبویي څټه کېږي او که د مړي سره خبرې وکړي نو هغه مړی به ورباندې راپورته کېږي او راژوندی کېږي به په سمندر کې توکي الله رب العزت په د سمندر ترخې اوبه او تروې اوبه خوږې ګرځي. په دې میاشت کې په هره شپه کې یو غږ کېږي یو فرشته غږ کوي چې ای د خیر لټونکې رامخکې شه دغه موقع ده او ای د شر والا بس ودرېږه. دا میاشت د مغفرت میاشت ده د رحمت میاشت ده د اور څخه د ازادۍ میاشت ده. عزیزانو موږ له پکار ده چې هم مغفرت د الله پاک وغواړو د الله پاک رحم وغواړو او هم موږ تاسو استغفار ډېر زیات وغواړو. نبی علیه الصلاة والسلام بارک فرمایي که په دې میاشت کې انسان ته بخښه ونه سي نو هلاک دي سي هغه کس د پاره هغه کس دی هلاک وي هغه کس د پاره دی هلاکت دي چې دا میاشت پیدا کی راسي ور باندې پر تیر سي خدای بخښنه د الله پاک ونه غواړي دی خپل بخښنه حاصل نه کی د مغفرت وده د مغفرت ونه سي که په دې میاشت کې چاته مغفرت ونه سي نو په کوم میاشت کې به بل کیږي. دې میاشت کې د لا اله الا الله ذکر په کثرت سره کول نبی علی السلام دا ډیر زیات کوي د استغفار ویل په کثرت سره او د جنت خواست الله پاک څخه کوي ډیر او د جهنم څخه پناه پر رب العالمین غواړي چې الله ما وساتي موږ د اور چیرته تغلر وس